له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې د افغاني تولیداتو لپاره په نړیوالو بازارونو کې د بازار موندنې لپاره هڅې ګړندۍ شوي چې دې چارې مثبت بدلون هم رامنځته کړی دی. په وروستیو کې د سیمې په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د اسلامي امارت بیلابیلو استازو په ځانګړي توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو سفرونه کړي تر څو د افغاني توکو لپاره ښه بازار موندنه وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سوداګریزې آتشې په نړیوالو بازارونو کې د افغان شرکتونو د ملاتړ پیاوړتیا او هڅونې لپاره په دوبۍ کې د ګلفورډ نړیوال نندارتون څخه لیدنه وکړه. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې لیدنه کې د افغانستان سوداګریزې آتشې د شرکتونو د ستونزو او غوښتنو اوریدلو پر مهال د کورنیو تولیداتو پیژندنې او صادراتو پراختیا لپاره په نړیوال نندارتونونو کې د افغاني تولیداتو شتون ارزښتمن بللی دی. آتشه تجارتی وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان با منظور تشویق، حمایت و تقویت حضور شرکت‌های افغانی در بازارهای جهانی از نمایشگاه بین المللی گلفود در شهر دبی بازدید نمود. در جریان این بازدید آتشه تجارتی افغانستان از غرفه‌های مختلف دیدن کرده و با اشتراک کنندگان افغان در نمایشگاه دیدار و گفتگو نمود. وی ضمن استماع مشکلات و پیشنهادات شرکت‌ها بر اهمیت حضور فعال تولیدات افغانی در نمایشگاه‌های بین المللی و نقش آن در گسترش صادرات و معرفی محصولات داخلی تاکید کرد. همدارنګه د وزارت ویان د خپل خبرو پر مهال وایي د ګلفورډ نړیوال نندارتون د غذا په برخه کې یو نړیوال نندارتون دی چې په خبره یې هر کال په دوبۍ کې جوړیږي. د نوموړي پر وینا سږکال 10 افغان شرکتونه په ګلفورډ نړیوال نندارتون کې بیلابیل ډوله کورنی تولیدات او محصولات نندارې ته ایښي دي. نمایشگاه گلفود یکی از بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه‌های بین المللی صنعت غذا و نوشیدنی در جهان است که همه ساله در دبی برگزار شده و تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان و برندهای مطرح جهانی را گرد هم می آورد. شایان از ذکر است که در نمایشگاه گلفود امسال بیشتر از 10 شرکت افغانی اشتراک نموده و انواع محصولات و تولیدات افغانستان را در سطح بین المللی به نمایش گذاشته‌اند. ټینګار دا دی چې په کور دننه د بهرنیو توکو پر ځای کورنیو تولیداتو ته استفادې ته په زیاته کچه پاملرنه وشي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې په کور دننه او بهر د افغاني توکو لپاره یو شمېر نندارتونونه جوړ شوي چې دا چاره په ټولیزه توګه افغاني تولیداتو د پراختیا لاره پرانیزي.